په شمال زون بلخ ولایت کې د ملي دفاع وزارت اړوند د 209 الفتح قل اردو نږدې 90 ارادې مختلف النوع نظامی وسایط ترمیم کړي دي. د یاد قل اردو مسؤلین وایي د تیرو 2 میاشتو په موده کې له 9 شمال او شمال ختیځ ولایتونو څخه لسګونه تخریب شوي بیلابیل موټر او تجهیزات راټول کړي دي او د افغان انجینرانو لخوا رغول شوي او دا مهال د اسلامي اردو په واک کې ورکړي دي. په شمال زون کې د 209 الفتح قل اردو د ارکان رئیس مولوي نقیب الله عزیزي وایي اسلامي امارت د نظامي شتمنیو د ساتلو لپاره پوره ژمنتیا او هوډ لري تر څو د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي ټانګونه او رینجرې بیرته په اساسي ډول ورغوي او د ولس د امنیت سربیره په نورو برخو کې ترې ګټه واخیستل شي. په د ټول د 2 میاشتو کې موږ تقریبا 90 ارادې مختلف النوع وسایط موږ په خپل انجینرانو سره په د نم کم امکاناتو سره موږ ترمیم کړی دي او کارو د استفادې لپاره آماده کړی دي چې په دې وسایطو کې 40 هماوي ټانګونه دي او 29 انټرنیشنل موټر دي 3 غټ کرینګونه دي او 4 چې دي هغه پور کلیپونه دي نو تقریبا دا شپږ اتیا ارادې مختلف نوع وسایط کې دا ټول موږ آماده کړی دي اوس د مسلمانانو او د اسلامي نظام د چتر لاندې مختلفو بخشو کې استفاده ورنکړي. ملي دفاع وزارت خصوصا دغه الفتح قل اردو سمت شمال په سیمه کې چې څومره د اسلامي اردو تجهیزات دي کاغه مطلب ټانګونه دي که ثقيله وسایط دي کلنجري دي کلوره ثقيله او خفيفه اسلحه ده مونږه د دې په تپې تلاش کو د مختلفو ساحاتو نه مونږ ډېر ټانګونه او ډېر ثقيله وسایط هغه راټول کړي دي او لوره مطلب راټولو چې ته مونږ ته راپور راغلی دی یا مونږ کشف کړي دي هغه مونږ راټول کړي دي کپال دي فعال په جمع کې مونږ کړي دي او که غیر فعال دي هغه مطلب مونږ فعالو به قید ذمہ کوي چې آینده لپاره مطلب د دې خورد برد او د ورکیدلو اندېښنه نه وي. ورته مهال د 209 الفتح قل اردو ویان مولوي صدیق الله نصرت وایي دغه نظامی وسایط په تیر جمهوریت حکومت کې د جګړو پر مهال ویجاړ او د مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله خراب شوي وو چې اوس مهال د یاد قل اردو د لوجستیکي څانګې د مسلکي انجینرانو لخوا په معیاري ډول ورغول شوه. دا هغه ثقيله نقلیه وسایط دي چې د تیر جمهوریت په وخت باندې یا تخریب شوي او یا تخریب شده په پارکونو کې ولاړ د 209 الفتح قل اردو قمندانۍ په خاصه توجه باندې افغان مسلکي انجینران وتوانیدل چې ټول هغه عریضه دار تخریب شده هماوي ضربتي انټرنیشنل یا نور نقلیه وسایط د ورکشاپ ته راولي او ترمیم یې کړي چې لله الحمد زرګونه اراده ترمیم شوي او یو څه پاتې دي هغه هم د کار لاندې دي چې ان شاء الله العزیز په نږدې راتلونکي کې ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بلخوا د یاد قل اردو یو شمېر تخنیکي انجینران وایي د هر ډول غټو او وړو نظامي وسایطو د رغولو وړتیا لري او کولی شي چې د ټولو ملي شتمنیو د رغښت او سمبالښت چارې پر مخ یوسي. په 209 الفتح قل اردو کې د لوجستیکي برخې مسلکي انجینر بهادر فاروقي وایي ترمیم کړي تجهیزات په داسې معیار جوړ کړي دي چې تر اوږده مهاله پورې د اړتیا پر وخت ملي اردو نظامیان ترې ګټه اخیستلی شي. موتورهایی که جمع ببینید ما ترمیم ساختیم ترمیم کردیم از قبیل آمبی است انترنشنال است موتورهای کرند است دیگه بلدوزر است یا فعال است جایی که وظیفه ضرورت شاه میتونه که وظیفه اجرا کنه پس برگشت کنه دیگه موتورهای ما قبلا موتور جون 2000 چند دانه موتور از وسایط آمبی زره انترنشنال است آمبی است امرپ است موتورهای ضربتی است امرچیا در گنگرهای کماندو جا سایبان استاد کردیم اونجا 4.5 متر روزای پنجشنبه 4.5 متر اونجا موظف فعال است هر جایی که وظیفه اجرا شود بخیر وظیفه اجرا میکنه پس میاد. په شمال زون بلخ ولایت کې د 209 الفتح قل اردو له لوري په تیرو 2 کلونو کې 2500 ارادې حامي او ضربتي ټانګونه او دغه راز رینجرې انټرنیشنل او ټیلري باربري موټرونه د افغان انجینرانو پر مټ ترمیم او بیا رغول شوي دي. د معلوماتو له مخې دا مهال په یاده قل اردو کې نږدې 3000 ارادې نوي او ترمیم شوي فعاله نظامي وسایط او تجهیزات موجود دي.